د دغې کورنۍ لږ تر لږه 22 کسان شهیدان شوي او 1 تن ټپي دی. 2 نفره دي او 4 پکې پاتې دي. هر څه غرق او پر کړل. بم راغی، بم وکړ چې شو بم راغی، هر څه رانه لغه کړل. کوټې ټولې وغورځولې، هغې کې مې ورندار او بچي ټول پراته دي، کې مې پلار و لورګانې او زامن مې ورسره ټول لاړل. وروڼه موږ پراته او زیاره راغله، موږ باندې بمبار وکړه. بهسودو ولسوالۍ د ګردي کڅ د سیمې نه چې تېره شپه دلته بمبار وشوی، خو اوس دغه شهیدان یې خاورو ته وسپارل. ولا چې دومره د خلیفه صاحب نه زه دومره خوشحاله یم چې ما ته دا د ښایسته اتاقونه یې رانیولي، د ښایسته کار پې شروع دی. نن 4مه ورځ ده او ښه مزېدار کار پې شروع دی. بس کورنۍ چارو وزیر نه زه ډېر خوشحاله یم. الله دې خوشحاله کړي. دومره وعدې خلکو کړې وي چې نشم درته ویلی. چا وایي دا کور به داسې جوړ کړو، چا وایي داسې به یې جوړ کړو، خو یو قسم بیا معلوم نه شو. دې دا 4 نیمې میاشتې وشوې په همدغې خیمه کې ژوند تېر کړی. دا اوړی او دا ګرمي او دا باد او باران. د ننګرهار ولایت د بهسودو ولسوالۍ په ګردي کڅ سیمه کې د پاکستان د پوځي رژیم د برید له امله زیانمنې شوي کورنۍ ته د نوي استوګنیز کور د جوړولو چارې پیل شوي دي. دا بشردوستانه اقدام د کورنیو چارو د قدرمن وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په لارښوونه او مالي مرسته ترسره کیږي چې د جګړې ځپلو کورنیو سره د مرستې او ملاتړ یوه روښانه بیلګه ده. نزاکت چې د دې کورنۍ مشر دی او په دې برید کې د کورنۍ 19 غړي له لاسه ورکړي او 15 نورې ټپیان دي. د دې ناورین وروسته ډیرو کسانو ورسره ژمنې کړې وې، خو هیڅوک هم تر دې مهاله د خپلو ژمنو په پوره کولو کې بریالي شوي نه وو. نزاکت د کورنیو چارو د وزیر قدرمن خلیفه سراج الدین حقانی له دې مرستې څخه په بېسارې توګه مننه کوي چې د دوی د ژوند د بیا رغولو لپاره دا مهم ګام پورته کړی دی. بس دا خو د روژې په 4م چې دغه پیښه راغلې، د هغې نه 4 نیمې میاشتې خو به کېږي. بس موږ دغه خیمه کې ژوند تېروو. دا باران او باد او ګرمي او دا ټول موږ په دغه کې 4-5 میاشتې تېرې کړې. ما سره ډېر خلکو وعدې کړي چې زه به دا کوټې جوړې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم، خو خلک بیا معلوم نه شول. او بیا د خلیفه صاحب ته الله خیر ورکړي، دا زما 4 دغه 3 کوټې او یو اشپزخانه او تشناب او دا کوټو کار یې راته شروع کړو. بس الله دې خوشحاله کړي. خیر زه ټول اسلامي امارت نه زه ډېر خوشحاله یم چې ما سره ډېر کلک ولاړو او زما تپوس یې وکړو. والله چې دومره وعدې خلکو کړې وي چې نشم درته ویلی. چا وایي دا کور به داسې جوړ کړو، چا وایي داسې به یې جوړ کړو، خو یو قسم بیا معلوم نه شو. ما ډېرو خلکو ته ویل چې ګوره ما سره کومې وعدې خلکو کړې بیا معلوم نه شول. هم د والي صاحب دفتره پورې زه لاړم، ګوره خلکو ما سره وعدې کړي خو دا خلک به ژبه ټینګ نه دي. والله چې دومره د خلیفه صاحب نه زه دومره خوشحاله یم چې ما ته دا د ښایسته اتاقونه یې رانیولي، د ښایسته کار پې شروع دی. نن 4مه ورځ ده او ښه مزېدار کار پې شروع دی. بس کورنۍ چارو وزیر نه زه ډېر خوشحاله یم. الله دې خوشحاله کړي. او ټولو والي صاحب نه هم خوشحاله یم چې ما ته په دې ډاک ته په جاز کې دلته غریب راغی. هم د جلال آباد ولسوال 3-4 وایي ما ته دلته کور ته راغلی دی، هم د اختر مبارکۍ له هم راغلی دی. او د ټولو امارت نه زه خوشحاله یم. نزاکت چې تېرې 2 میاشتې په خیمه کې تېرې کړي، د خپل ژوند سختۍ په خپلو خبرو کې داسې بیانوي. نو دا هم په ځان تېرو، موږ له الله پاک را باندې راوسو، بس الله پاک ته به صبر کوو. د الله پاک کار و. بس دغه زوی مې اوس هم زخمي دی. ګوره د 19 کالو زوی مې دی، دا اوس هم زخمي دی. کله یې کابل ته وړم، کله یې سیدامې ته وړم، اوس هم دغه ځای نه د نه پیپ او نه دازي او دا اوس هم لا ټیک نه دی. خیمې خو په موږ باندې چې کومې سختې تېرې شوي هغه یو الله ته پته ده. ځکه چې دې کې دا ګرمي او دا باران او په یو ورځ په باران کې ما دا ټوله را باندې راولې ده. بیا مې تر زامنو ته ټلیفون وکړو، دا مخامخ دي دوی راله، دې د شپې 11 بجې وې چې راته یې جوړه کړه، لاندې لرګي ورکړل او راته یې راوچته کړله. بس بیا باد کله چې باد او باران شي موږ د غواګانو کوټې ته ننوځو. هغه زیاتوي چې اوس مهال هم هغه صحنې په ذهن کې دي چې د پاکستاني رژیم له لوري په کور باندې بمبار وشو.
نو هغه خو سات کې مونږ ته رایه چې هغه په مونږ باندې سخته تېرېږي که نه خو مونږ بیا هغه ذهن بدل کړو مونږ ته خو روزانه رایه دیږي خو بیا مونږ ځان دغه کو مونږ یې که وجاړو که دغه شو مونږ ته به څوک څه راکړي خو مونږ خپل هغه زړه دغه کوو یعنې بعضې ټیم ته مونږ د رایه چې بس خفګان نه شي بس بیرته مونږ سوچ بدل کړو ولې ډار نشته چې تیاري اوس هم ځي راځي مونږ باندې خپله تیاري داسې تېرې شي مونږ وویرېږو مونږ هلکه څه ګروپونه مړه کړو دغه مړه کړو هلکه د خیمې نه هم بار ووځو د ګردې کڅ سیمې اوسیدونکي د قدرمن خلیفه سراج الدین حقاني له دې پیرزوینې څخه مننه کوي چې په دې سخت حالت کې د نزاکت د کورنۍ لاسنیوی کړی دی. دوی وایي چې دا مرسته نه یوازې یو کور جوړوي بلکې د یوې کورنۍ هیلو ته بیا ژوند وربخښي. دغه پیښه چې کومه د اختر په د روژې په 4 باندې راغلې وه نو د هغې 4 نیمې میاشتې وشوې نو د هغې نه چې کومو خلکو ورسره وعدې کړې وي دا تجارانو ورسره وعدې کړې وي بعضې عوام خلکو وعدې کړې وي چې موږ به درته کور جوړو موږ به درته دا یو پروګرام سیټ کوو که نه هغه تر اوسه پورې یو نه دی راغلی او د اماراتو نه خلیفه صاحب نه ډېره مننه کوو چې دغه کار یې ورته شروع کړو او ډېر ژر به ورته سرته ورسیږي نو د اماراتو نه د مشرانو نه ډېره مننه کوو چې دومره د دغه خبره دغه غم یې زموږ سره اخیستی و تر اوسه پورې هېر کړی هغوی نه دی هر ټیم هغوی د دې پوښتنه کوي دلته ورته راځي او دغه کار یې ورته اوس په خپل امارات شروع کړی دی خلیفه صاحب ورته شروع کړی دی چې زه ورته کار شروع کوم د 10 یا 15 ورځو نه وایي چې څومره زر کېږي دا کور یې ورته شروع کړی دی نو ډېره مننه کوو او غږ په دې تجارانو باندې دی دغه باندې دی چې د دې د دغه زوی اوس هم دغه دی مریض دی کله یو ځای ته وړي کله بل ځای ته وړي چې د دې غم وخوري او دې کور کې بوټي کرلي دي ان یو 400 بوټي به دې کې به چې کم وچ شوي یو 100 بوټي به ترې وچ شوي نو د دې یو بور ته ضرورت دی چې یو بور ورته وښکل شي دا تجاران چې یو شمسیان یې ورته راوړي چې دغه د اوبو پروګرام یې ورته سیټ شي دا کومه سایه چې مخکې وښکلې ده د دې اوس هم هغه تاثیرات شته دی د دې بم د باروتو تاثیرات اوس هم دې اوبو کې شته دی چې دا اوبه دوی کله بس وڅکي نو خامخا د ماشومانو خېټې اوس هم معمولي شان د لږ خرابېږي دغه زموږ دغه زیاته ډېر چارواکو ډېر دغه وکړو چې داسې رش ساز کړی چې موږ به دا کورس موږ دا کار خو یو څوک معلومان شو او موږ د خلیفه صاحب نه ډېره مننه کوو چې موږ ته ځان نه ورسو او دغه په دې کور راته شروع کړو او دا کور راته ابتدای د سر نه تر دغه پورې انشاءالله دا راته رسوي زموږ ته ډېره مننه الله پاک ته ډېر اجر عظیم نصیب کړي خدای دې د باري دشمنانو نه دا وساتي او انشاءالله دا کار راته روان کړی د هر څه نه راته هر څه شګه سیمټ او ټول راته راورسول انشاءالله زموږ ته ډېره مننه. د دې سیمې اوسیدونکي د نزاکت د تیرو 6 میاشتو د بېکورۍ کیسه هم کوي چې په څه ډول حالت کې ژوند تیر کړی دی. دوی د نزاکت او د هغه د کورنۍ د زغم او مقاومت ستاینه کوي. د دې دا 4 نیمې میاشتې وشوې په همدغې خیمه کې ژوند تیر کړی دا اوړی او دا ګرمي او دا باد او باران هله یو ورځ داسې راغله چې باد راغی پوه شي دا خیمه یې په بله ګزاره کوي 11 بجې وې چې ما پسې زنګ ووهو چې راشه چې دا خیمه یې رانه ویوړله او موږ په ډاک پراته یاستو هغه د غواګانو کوټه وه هغه هم باران راوساسوله نو بیا موږ د خپل خپلوان راللو او دا خیمه هم ورسره د شپې پکې لرګي او په پړو باندې ورسره راوتړله نو برابر هم کړله ان د دې کم ماشومان چې پاتې دي هغه هم په موټر کې کېنول موږ ویل ځئ تاسو باران نه دې موټر کې کېنئ موږ به دا خیمه جوړه کړو نو دا خیمه هم ورته په هغې دغه کې برابره کړه. دلته ډېر خلک راغلل د کور وعدې وکړلې چې موږ رسنۍ ډېر رالیارې وعدې کولې چا ژمنه پوره نه کړله د خلیفه صاحب نه مننه کوو کور دې ودانې چې دا یو بلاک موږ ته شروع کړو کور جوړوي پوه شي هر رقم خلک راغلل و نور دی او ګرمي ده دلته دا اتاقونه ماشان خیمه کې ژوند کوي یو شپه باران و سیلۍ وه موږ چې موږ ته زنګ راووهو چې رالو د خیمه هم راولېدلې وه باران و غواګانو کوټه هم دغه موټر او ماشومان موټر کې کېنول خیمې ته هم لرګي ورکړل هم جوړ کړل اوس د کور ودانې خلیفه صاحب نه چې راغلی دا کور باندې کار شروع کړی ګوره یخوا دیخوا ګورې کار شروع دی. شاوخوا 6 میاشتې وړاندې د پاکستاني رژیم په هوایي برید کې د ننګرهار د بهسود ولسوالۍ د نزاکت په نوم د یوه ځایي اوسېدونکي کور په نښه شو چې له امله یې د همدې کورنۍ 18 غړي شهیدان شوي او 15 نور یې ټپیان شوي وو. د کور د جوړېدو موخه د برید له امله زیانمن شوي کورنۍ ته د استوګنې مناسب ځای برابرول او د هغوی د ژوند د بیرته عادي کېدو لپاره مرسته بلل شوې ده.